اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو یې منګه په خواجه گنج بازار مردان کې موجود یو نن د MNG پلازی باضابطه طور افتتاح شو هغه افتتاح د پاک کلام نو شو ډیر ښکلي درانه مشران هغې له راغلي موږ سره دې وخت کې مرکزي سینیر نایب صدر امین خان موجود دی هغې سره موږ یو څو خبرې کوو السلام علیکم وجی وعلیکم السلام مبارک شه یو ډیر طویل دغه نه مدت بعد چې کوم دی نو تاسو افتتاح شو چې دلته به اکثر تاسو تاجران هم د غوښتل چې دا بازار ښکلی شي دا یو ډیر ښکلی ډیزاین ما دا دغه شو تاسو باضابطه طور د دې افتتاح د الله د کلام نو کړه چې خواږه مشران راغلي څه میسیج دی تاسو بس زموږ خو چې دغه میسیج دی انشاءالله تعالی چې موږ دا نوې پلازا خواجهګن بازار چې د KPK یو ډېر هیوج مارکیټ دی د غلې په غله منډۍ په لیاس سره او انشاءالله دا مو خیال دی سیکرټري صاحب هم راسره ولاړ دی نور هم ملګري صدر صاحب دي ولاړ دي چې موږ به انشاءالله دلته د اسلام د دایرې دننه کاروبار کوو انشاءالله تعالی موږ به دا کوشش کوو چې موږ ښه څیز خرڅ کړو ښه کاروبار وکړو د اسلام په دایره کې دننه وکړو په ناب تول برابر وکړو چې موږ هم خوشحاله یو عوام هم خوشحاله او الله راضي په دې دغه کې دې پلازا کې څه به داسې اویلیبل یا د دې عوامو دپاره چې هغوی ته به دا یو ریلیف میلاویږي دلته نو شکر الحمدلله دلته ټول د بازار سره ریلیټډ کوم ملګري هغه راغلي دي د غوړو د چینې د روجو یعنی هر یو څیز به انشاءالله په دې پلازا کې میلاویږي لکه د غوړو نه ول تر مالګې پورې به تاسو ته دلته هر څیز میلاویږي ډېره مننه جی ما سره سیکرټري صاحب ولاړ دی هغوی به هم چې کوم دی نو یو څو خبرې کوي السلام علیکم جی سلام خپل تعارف جی اول لګو کې زمان نام شوکت علی بازار خواجهګن جنرل سیکرټري جی جنرل سیکرټري صاحب دا راته ووایه یقینا چې مرکزي سینیر نایب صدر امین خان دی امین مانخیل چې کوم دی ډېرې ښکلې خبرې وکړې د پلازي حوالې سره چې داسې زمونږ د مردان دا یو ریکوایرمنټ دی ولې چې دا بازارونه دا دوکانونه زمونږ ډېر زاړه شو چې اني ټایم دې ته خطر وي دی خلکو ته دا که باران شي دا راپرېوځي د دې پلازې به څه سهولت دی خلکو ته دا خو یو نوې جدید طریقې سره دا پلازا جوړه شو انشاءالله د دې سہولیات خو زیات دي کم نه دي او بل دې کې دا خبره چې دلته کاروبار چې کم دی نو ډېر وسیع دی او دکانونه محدود وو د هغې په ځای اوس د مارکیټو سلسله هم جاري شوې ده نو دا مارکیټ چې کومې جوړ شي دا یو جدید طریقې سره جوړ شو هر قسم سهولت پکې شته دې کې لوی سهولت دا چې دې کې پارکینګ دی ډېره مننه جی ډېره مننه ما سره دلته کې نور ملګري هم موجود دي ارشد منان صاحب جی راغی او بس زه د کیمره نه بندوم زمونږ د پروګرام خوند هم دغه وي چې مونږ یو پریم نه جوړو نه چې کوم دی نو خلکو ته سټیج جوړو بلکې دلته چې هر درون مشر راځي نو هغه په خپله دې لوګو ته مونږ مخامخ کوو چې هغه تاسو سره مخاطب وي ما سره دې وخت کې د صوبایي او منجرګه صوبایي جنرل سیکرټري ارشد منان صاحب چې یقینا یو خوشدل انسان چې د دې خواجهګنج بازار مشري کوي هغه ما سره موجود دی جی هغې نه به یو څو تپوس السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ټیک ټاک خیر دی جی د سیکرټري صاحب خبر وکړو د خواجهګنج بازار وی صدر دی نو یقینا چې دا خو موږ ته پته ده چې صدر یې خو د دې نه علاوه هم چې کوم دی دا د عوامو جي خادم هم دی دا راته ووایه جی ستاسو خواجهګنج بازار نن یو رونق پیدا شو په دې پلازا باندې چې تاسو دلته کې پارکینګ بنو ډېر لوی ټریفک په جامو نو هسې نور د دې نه سهولیات د خلکو ته پرووایډ شو د دې پلازې نه بسم الله الرحمن الرحیم سب جان الله دې تا خوشاله کی زبا په هر ځای کې دا خبره وکړم چې زمونږ د پروګرامونو اثر رونق چې دی نو هغه تاسو یې ځکه چې زمونږ کم غږ چې دی زمونږ چې کم آواز دی زمونږ چې کم خوشحالي ده زمونږ چې کم فریاد دی زمونږ چې کم ګیله ده نو هغه چې کم دی نو د ستاسو د دې کیمرې او د ستاسو د دې مایک او د ستاسو د قلم په ذریعه باندې خلکو ته او سرکار ته رسي الحمدلله ډېر ښکلې پلازا چې کوم دی نو په خواجهګنج بازار کې اورنګزیب خان نواب صاحب جوړه کړه موږ د هغه مشکور یو چې هغه چې کوم دی نو دې دکاندارانو سره ډېر احسان وکړ دکانونه یې ترې واخیستل دکانونه یې وله واپس ورکړه ډېر په احسن طریقې سره دا فیصله وشوه او بیا ډېر ښایسته او ډېر ښکلي او ډېر د سهولت نه ډک یو مارکیټ جوړ کړ ډېره مننه جی ډېر یقینا چې د دې مشرانو دا خبرې یوازې سهولت نه دی اکثر په دې خواجهګنج بازار کې به چې کوم دی دلته به مشرانو چوړېدل به دا زنانه به راتلې نو اکثر اکسیډنټ یې به کېدی د داسې پلازو جوړولو سره دې کې پارکینګ هم راشي نو سهولت دا دی چې دا ټریفک بم نه به چې کوم دی نو دلته کې بیا داسې دا ټریفک جام کېږي نو پکار دا دی چې نور مشران دي او د هغوی کم دا بازار کې سیاسي دي نو هغوی هم ته دغه شان پلازې جوړ کړي چې د مردان دي خلکو ته سهولت هم جوړ شي او د مردان دا بازار چې کوم دی دا د پیرس ښار جوړ شي اجازت راکړئ د الله په امان